ذوالحجه د اسلامي هجري قمري کال اخرنۍ میاشت ده. دا ډېره زیات عظمت والا فضیلت والا میاشت ده. دې ته ذوالحجه په دغه وجه وایي چې د حج میاشت، یعنی په دې میاشت کې د اسلام یو عظیم رکن ادا کیږي. حجان صاحبان ځي مکې معظمې ته، هلته عرفات وي، مینا وي او بیا جمرات وي، د هغه سره سره طواف زیاره وي، قرباني وي. دا یو ډېر عظیم عبادت، خاص کر د عرفات د ورځې فضیلت بیخي در حد زیات دی. په دې به بیان وکړو بیا انشاءالله. دې میاشت ته ذوالحجه په دغه وجه وایي چې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې د حج رنګه عظیم عبادت په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی مشروع کړی دی. ګورې دا واورئ، هر شی چې فضیلت به پیدا کوي د یو شي د وجې باندې. دا میاشت د عام میاشتو په رقم، لیکن کله چې په دې میاشت کې یو عظیم عبادت ځای پر ځای کیږي یا ادا کیږي، په همدغه وجه باندې الله سبحانه وتعالی دې میاشت ته فضیلت ورکړي، قدرداني او فوقیت پر نور باندې ورکړي. او دوم دا د اسلامي کال هجري قمري کال اخرنۍ میاشت ده. د انسان د عمر د یو کال اخرنۍ میاشت ده. انسان عمر یو کال بیا کم شي. یو خو اوس په موږ کې دومره عجیبه رواجونه پیدا شوي، کله چې زموږ د عمر څخه یو کال کم شي موږ پر دې خوشحالي کوو، نور داسې ناوړه اعمال کوو چې هغه اسلام موږ ته هېڅ اجازه نه راکوي. په دې باندې باید سړی پریشانه شي چې زما د عمر څخه یو کال کم شو، آیا ما په دا یو کال کې خپل رب راضي کړي که نه؟ ما په دا یو کال باندې الله سبحانه وتعالی خوشحاله کړي که نه؟ او ما جنت په پیدا کړي که خدای نخواسته جهنم پیدا کړي؟ دا ډېره غټه خبره ده. په دې باندې باید سړی پریشانه شي. د انسان د عمر څخه یو کال کمیږي، ځکه په دې کې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی بیا هم خپل بندگانو ته چانس ورکړی دی. که دغه د عرفات په ورځ باندې یا ایام تشریق چې کوم دی یا د لوی اختر په ورځ باندې الله سبحانه وتعالی ته بندگان متوجه سي او استغفار وغواړي، پر خپلو ګناهونو او کړنو باندې الله سبحانه وتعالی په وړاندې پښیماني ښکاره کړي، الله غفور و رحیم ذاتي بخښي. لیکن موږ نن پر بل خوا روان یو. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حجة الوداع په موقع باندې دا د اسلام هغه تاریخي ورځ ده. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه را جمع کړي دي، پوښتنه کوي ای یوم اعظم عند الله، د الله په نیز باندې کومه ورځ ډېر زیات حرمت والا او معظمه ورځ ده؟ بیا نبی علیه السلام جواب کوي یومنا هذا، زموږ دغه ورځ چې د عرفات ورځ ده. بیا نبی علیه السلام پوښتنه کوي ایو شهر اعظم حرمه، د حرمتو د فضیلتو د عظمت په اعتبار باندې کومه میاشت ډېر زیات ده؟ نبی علیه السلام جواب ورکوي شهرنا هذا، دا د ذوالحجې میاشت ډېر زیات حرمت والا او فضیلت والا ده. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په تاسو کې یو در بل عزت او مال یو پر بل باندې داسې حرام دی، داسې ناروا دی، لکه د دې ورځې فضیلت یا عظمت یا حرمت ته سړی څومره زیان رسي، څومره حرام دی. دا رقم حرام دی. موږ ته پکار دا ده چې په دې میاشت کې ښه عبادت وکړو، الله سبحانه وتعالی ته ځان نږدې کړو.